د شپې لخوا غوږ کې د هوږې ټوټه کیږدئ او ګټې یې وګورئ. هوږه له یوه داسې ګټورو خوړو څخه ده چې د زړه سربیره د ډېرو خطرناکو او هلاکونکو ناروغیو مخه نیولو کې مرسته کوي. په تیرو وختونو کې ټول پیژندل شویو حکیمانو د زیات شمیر ناروغیو لپاره هوږه د درمل په توګه کاروله. اوسنی ساینس هم ثابته کړې چې هوږه د خوراک ترڅنګ بې شمېره حیرانوونکې روغتیایي ګټې هم لري. د هوږې له یو شمېر نورو ګټو څخه یې یوه د غوږ درد په حیرانوونکي ډول آرامول دي چې د دې لپاره مختلفې لارې په کار اچول کیږي، لکه 2 پلایه هوږه چې په شړشمو تیلو کې ګډه کړئ او بیا یې په اور کیږدئ ترڅو هوږه یوه اندازه رنګ بدل کړي، خو پام مو وي چې توره نه شي. بیا یې یخه کړئ او څو څاڅکي په دردونکي غوږ کې واچوئ. خو دلته د هوږې له لارې د غوږ درد د آرامولو لپاره یوه بله لاره ښودل کیږي چې ډیره اسانه او اغیزناکه ده. د روغتیا پوهان وایي چې هوږه داسې طبیعي انټي بیوټیک دی چې د یو شمېر ناروغیو مخه نیسي او د دې په استعمال سره پړسوب هم له منځه ځي. که چیرې تاسې د غوږ درد څخه کړېږئ یا مو غوږ پړسوب کړی وي نو د شپې لخوا غوږ کې د هوږې یوه ټوټه کیږدئ. سهار له بیدارېدو وروسته به تاسې حیرانوونکې پایلې وګورئ چې د غوږ درد، پړسوب او هر ډوله ناروغي به ښه شوې وي او تاسې به د آرام احساس کوئ. تاسې به هم حیران یئ چې هوږه څنګه کولی شي د غوږ درد بالکل له منځه وړي. د دې وجه په هوږه کې د داسې میکروب کشه موادو شتون دی چې له بدن څخه هغه میکروب چې د انفیکشن لامل جوړیږي له منځه وړي. درنو لیدونکو، د ارواپوهنې او علمي معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ارواپوهنه او علمي معلوماتو چینل ستاسې په ژوند کې مثبت بدلون راولي.